بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین سید خان سره زه یم ډاکټر عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. د بل اړیدوار دپاره م یو نوی پروګرام ارینج کړی دی. مظلوم مومن راسره مېلمه دی په بل اړیوه کې. ګورو چې دوی زموږ دپاره څه تیار کړي دي، زموږ د مینهوالو دپاره څه تیار کړي دي. نوی شاعر دی. زموږ خواهش هم دا چې یاره داسې شاعر موږ ځان سره مېلمه کړو چې په سکرین نه یې راغلی، که راغلی یم چې کم راغلی او چا ډېر نه یې اورېدلی. هغه شاعر هم چې هغه ځان سره لیکل کړي او کور کې ایښي او سنبال کړي او هغه بیا راوځي نو هغه هم د خلکو دپاره یو ښکلی شاعر وګرځي. نو مظلوم مومن صاحب سلامونه مې قبول کړئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ستاسو هم قدر کوم چې په دې کم وخت په دې قیمتي وخت کې هم موږ ته وخت راکړو او بیا ستاسو د بلې ډیوې چې څومره کتونکي دي د دوی ټولو هم مننه کوم. مظلوم صاحب شاعري د څومره وخت نه کوئ تقریبا؟ ډاکټر صاحب شاعري هو تقریبا چې په شپږم جماعت کې وم چې توجه مې دې طرف ته ورځ د ورځ بتلله. بیا چې زه اووم جماعت ته شوم نو د شاعرۍ آغاز مې شروع کړل. نو تقریبا دغسې 3-4 کاله څه د پاسه به کېږي چې شاعري په شاعرۍ میدان کې لکه د اصلاح دپاره کوم استاد لرئ؟ او استاد خو لرو، ډېر محترم استاد طالب سنگر صاحب نه هم زده کړه کو، ورسره انیس الحق صاحب نه هم زده کړه، خو زیاته زده کړه مو د طالب سنگر صاحب نه کړې ده. کومو ټولنو کې حصه اخلئ تاسو؟ لکه زموږ د علمزو سیمه کې ډېر زیات شاعران دي او ټولنې هم کېږي، نو نومونه هم ډېر دي. کومو ټولنو کې حصه اخلئ؟ ټولنو کې حصه اخلم، دغه مومن ادبي غونډه کې حصه اخلم او بس دغې ته پروګرام لزو پروګرامونه کوو، تنقیدي غونډې کوو. د تحصیل علمزو کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه خو د غازي کور سرې غونډۍ سره تعلق لرم. څه دې خوښ کړي د بله ډېوه مینهوالو دپاره؟ بس د دې ټوپک او اسلحې سره بیلتون کوم، د دې ټوپک او اسلحې سره بیلتون کوم، قلم کتاب سره یاري کوم، ژوندون کوم. مننه. او دلته بلها بوټي نال شوي دي د امن و امان، دلته بلها بوټي نال شوي دي د امن و امان، هیله په خپله زندګۍ کې د بدلون کوم. مننه. دلته بلها بوټي نال شوي دي د امن و امان، هیله په خپله زندګۍ کې د بدلون کوم. او د زړه په رنځ باندې اخته دې کړم کافره یاره، د زړه په رنځ باندې اخته دې کړم کافره یاره، نه به زه روغ شم نه امید د خپل رغون کوم. ډېره مننه. د زړه په رنځ باندې اخته دې کړم کافره یاره، نه به زه روغ شم نه امید د خپل رغون کوم. او دا بعضې هلک لکه کب کې د لشې په څیر وي، دا بعضې هلک لکه کب کې د لشې په څیر وي، د داسې هلکو سره چرته زه تړون کوم. ډېره مننه. او زه په غیرت زه په نامه زه په شمله مین، زه په غیرت زه په نامه زه په شمله مین، زه هم پښتون یم خدایه فخر په پښتون کوم. مننه. او چې په بارودو مې مخ تور وي او لمبه لمبه یم، چې په بارودو مې مخ تور وي او لمبه لمبه یم، د بدبختۍ نه داسې ځمکه کې زیږون کوم. ډېره مننه. چې په بارودو مې مخ تور وي او لمبه لمبه یم، د بدبختۍ نه داسې ځمکه کې زیږون کوم. او سپینې جامې د ډېرو خلکو دي په تن مظلومه، سپینې جامې د ډېرو خلکو دي په تن مظلومه، پکې مخلص ګورم په هلکو کې لټون کوم. مننه. کلامونه شته دي انشاءالله. کلام دی وایي چې لکه د شمې بلیدمه خو چا نه لیدمه، لکه د شمې بلیدمه خو چا نه لیدمه، تورو تیارو کې بلوېدمه خو چا نه لیدمه. مننه. لکه د شمې بلیدمه خو چا نه لیدمه، تورو تیارو کې بلوېدمه خو چا نه لیدمه، په ما د ظلم انتها وپوهېدلمه زه، په ما د ظلم انتها وپوهېدلمه زه، زه یوسف مخې خرڅېدمه خو چا نه لیدمه. ډېره مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په ما د ظلم انتها وپوهېدلمه زه، زه یوسف مخې خرڅېدمه خو چا نه لیدمه، لکه ماشوم په مور پسې مې هم سلګۍ وخلې، لکه ماشوم په مور پسې مې هم سلګۍ وخلې، په چغو چغو ژړېدمه خو چا نه لیدمه. مننه. او هڅه مې دا وه چې وطن ته خپلواکي راوړمه، هڅه مې دا وه چې وطن ته خپلواکي راوړمه، دغه زیار له کړېدمه خو چا نه لیدمه. ډېره مننه. او ستړې مې خدای ګټولې وې د بې قدرۍ سره مخ، ستړې مې خدای ګټولې وې د بې قدرۍ سره مخ، تلم خپل منزل ته رسېدمه خو چا نه لیدمه. مننه. او مظلوم مومن په خپله خاوره او د خپلو منځ کې
مظلوم مومن په خپله خاوره او د خپلو منځ کې لکه د ستوري ځلېدمه خو چا نه لیدمه. مننه. مظلوم مومن په خپله خاوره او د خپلو منځ کې لکه د ستوري ځلېدمه خو چا نه لیدمه. مننه. او دغه بل غزل دی وایي چې دا ستا په تمه خو مې وخوړه ځواني جانانه، دا ستا په تمه خو مې وخوړه ځواني جانانه، نور راله راکړه د خپل حسن بادشاهي جانانه. مننه. دا ستا په تمه خو مې وخوړه ځواني جانانه، نور راله راکړه د خپل حسن بادشاهي جانانه. د زړګي وینه مې وچیږي رنګ زیړیږي زما، د زړګي وینه مې وچیږي رنګ زیړیږي زما، نور دې نشم زغملی جدایي جانانه. ډېره مننه، ډېره مننه. د زړګي وینه مې وچیږي رنګ زیړیږي زما، نور دې نشم زغملی جدایي جانانه. او د مینې زهر دې ما څکلي اوس بې هوشه یمه، د مینې زهر دې ما څکلي اوس بې هوشه یمه، که شوې جدا نو بیا کوم به خودکشي جانانه. مننه. او چې د نفرت نه لږ راتیر شو الفت اختیار کړو، چې د نفرت نه لږ راتیر شو او الفت اختیار کو، دنیا به ټوله وي ښایسته په موږ عمري جانانه. مننه. او ډک له اخلاص بې مطلبي یاران دې وي مظلومه، ډک له اخلاص بې مطلبي یاران دې وي مظلومه، بې وفا خلک مې اکثر زړه ماتوي جانانه. او دغه بل غزل دی وایي چې ورله د خپل سوال جواب ورکړم په جواب مې وجني، ورله د خپل سوال جواب ورکړم په جواب مې وجني، دا داسې خلک دی په شان لکه خباب مې وجني. مننه. ورله د خپل سوال جواب ورکړم په جواب مې وجني، دا داسې خلک دی په شان لکه خباب مې وجني، چې موله چا هیلې تړلې وي اوس ماتې شولې، چې موله چا هیلې تړلې وي اوس ماتې شولې، د هر ارمانه یم لوېدلی په خپل تاب مې وجني. مننه. او چې د مکتب په لورې ځمه ټولې زغې زغې وي، چې د مکتب په لورې ځمه ټولې زغې زغې وي، خدایه څه وکړم په قلم او په کتاب مې وجني. مننه. چې د مکتب په لورې ځمه ټولې زغې زغې وي، خدایه څه وکړم په قلم او په کتاب مې وجني. او ګل چې زلمی شي نو د ډېرو سترګو پام وي ورته، ګل چې زلمی شي نو د ډېرو سترګو پام وي ورته، د ډالر زور دی ورته ګوره په شباب مې وجني. مننه. او ګل چې زلمی شي ډېرو زړونو، ګل چې زلمی شي نو د ډېرو سترګو پام وي ورته، د ډالر زور دی ورته ګوره په شباب مې وجني. او مینه په خپو شوله تڼاکه نشي تللی چرته، مینه په خپو شوله تڼاکه نشي تللی چرته، زه یم اخیسته د نفرت د لوی سیلاب مې وجني. مننه. او جومات ته بم راوړې له خدایه هېڅ ډار نه کړي که نه، جومات ته بم راوړې له خدایه هېڅ ډار نه کړي که نه، ظالم دې غرق شي په جومات او په محراب مې وجني. مننه. او جومات ته بم راوړې له خدایه هېڅ ډار نه کړي که نه، ظالم دې غرق شي په جومات او په محراب مې وجني. او تورمخو سترګې سلور کړي دي زمونږ په لوري، تورمخو سترګې سلور کړي دي زمونږ په لوري، مظلوم مومن د فناره د انقلاب مې وجني. مننه. او دغه بل غزل دی وایي چې د شاتو پیو نه خوږه وه یوه شپه وه که نه، د شاتو پیو نه خوږه وه یوه شپه وه که نه، راته د چا د خولې کیسه وه عجیبه وه که نه. مننه. د شاتو پیو نه خوږه وه یوه شپه وه که نه، راته د چا د خولې کیسه وه عجیبه وه که نه، و فریضه د هر انداز یې جادوګر ښکارېده، و فریضه د هر انداز یې جادوګر ښکارېده، سترګې خمارې وې په خوله کې نشه وه که نه، و فریضه د هر انداز یې جادوګر ښکارېده، سترګې خمارې وې په خوله کې نشه وه که نه. او چې مخامخ شوه راته زیر او ورته زیر مې کتل، چې مخامخ شوه راته زیر او ورته زیر مې کتل، په زړه مې څه وه خو راتلله زلزله وه که نه. مننه. او زړګی یې وړی دی له مانه په درنو خویونو، زړګی یې وړی دی له مانه په درنو خویونو، د خوی ښایست دواړو بې مثله نمونه وه که نه. مننه. او څه د تیر ژوند به مونږ یو بل ته کیسې کولې، څه د تیر ژوند به مونږ یو بل ته کیسې کولې، هره خبره مصطفی وایي نه وه که نه. مننه. او د چا کاتو او د چا د کتو دغه کانی، د چا کاتو او د چا د کاتو دغه کانی، چې په مظلوم باندې به بله سره لمبه وه که نه. مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل غزل دی وایي چې دوی زمونږ په وینو ژوند کړي، دا قصه مې فکرمند کړي،
دوی زمونږ په وینو ژوند کړي دا قصه مې فکرمن کړي پښتانه جدا جدا دي دا به څوک راته پیوند کړي مننه پښتانه جدا جدا دي دا به څوک راته پیوند کړي چې دا ټول پښتانه یو وي دا جنت به څومره خوند کړي مننه چې دا ټول پښتانه یو وي دا جنت به څومره خوند کړي دا پنجاب مو وسایل خوري دا به هم څوک را څرګند کړي دا پنجاب مو وسایل خوري دا به هم څوک را څرګند کړي خدای دې ټول پښتانه ښه کړي خدای دې ټول راته ځلند کړي خدای دې ټول پښتانه ښه کړي خدای دې ټول راته ځلند کړي څوک به دلته امن راوړي چې آزاد مظلوم مومن کړي څوک به دلته امن راوړي چې آزاد مظلوم مومن کړي او په اخیری کې به دغه درې ټپیز به په ټولو پښتنو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ کړمه وایي چې راته ویل یې کبرجنه لتا یم دومره ګیلمنه له مانه تشوې بې وطنه په زړه شوم تا پسې خوږمنه دا غم دې ډېر د نور یې نه برداشت کومه مننه او زما سیلی سیلی جانانه هم مې توپان توپان ارمانه د برېښنا پړکې د اسمانه ژوند به مې ګران وي بې لتانه په جدایۍ به مې زړګی تا پسې چوینه او دا یو ټپیز د وقاص ته ډالۍ وایي چې څه ناڅاپي زړګي ته راغله چې نیمایي زړګي ته راغله هم جدایي زړګي ته راغله دا تباهي زړګي ته راغله جانان بیلیږي پسې مخ او سر وخمه مننه دغه څه چې در سره ډېره مننه یو دوه شعره دې کوشش به کوم خو که رایاد شي وایي زړه چې په ځان باندې پوهېږي نو مودې پې لګي زړه چې په ځان باندې پوهېږي نو مودې پې لګي ورانې خبرې چې سمېږي نو مودې پې لګي بعضې مخونه سړی نه غواړي چې یاد وساتي بعضې مخونه چې هېرېږي نو مودې پې لګي دا و مظلوم مومن تاسو پروګرام وکتو انشاءالله والعزیز چې امداد به ورکوئ زموږ هماغه یوه وړه خبره چې زموږ د پروګرامونو د کامیابۍ مهر ستاسو لاس کې دی تاسو دا زموږ چې کوم بله ډیوه یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کړئ بیل آیکن کلیک کړئ تاسو ته به زموږ ویډیوګانې ټول نه مخکې راځي مظلوم مومن نه مو واورېدو انشاءالله والعزیز موږ به ستاسو د کمنټس په تمه یو اجازت غواړم د کیمرامین سید خان سره